که تاسو هم خپل تصویر داسې جوړول غواړئ نو د ویډیو تر اخره پورې وګورئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. عرفان الله یم ستاسو ورور ستاسو ملګری په پروګرام د پښتو فوټو ایډیټینګ نن یو ځل بیا د یو نیو ویډیو سره حاضر یم. امید لرم چې تاسو به خوښه شي. خو د ویډیو شروع کېدو نه اول خو به زه تاسو ته دا وایم که تاسو چیرې تر اوسه پورې زموږ د پښتو فوټو ایډیټینګ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړئ نو پلیز په دې سبسکرایب باندې کلیک وکړئ او په خوا کې به درته ګنټې راشي په دې باندې به هم کلیک وکړئ چې زموږ هر یو ویډیو د ټولو نه مخکې ستاسو ته رسي. ټیم ډېر نه هره پونځو خپلې ویډیو طرف ته. دا ټول ناول به تاسو په خپل موبایل کې یو داسې تصویر وباسئ او دا بیکګراوند به تاسو ته په ډسکرپشن کې لینک ملاو شي. سیمپلی تاسو هلته نه ډاونلوډ کړئ او دا په خپل ګیلري کې اوپن کړئ او دلته کې به په سینډ باندې کلیک وکړئ او په پیکارډ باندې به کلیک وکړئ چې دا بیکګراوند کوم دی دا تاسو په پیکارډ کې اوپن شي. چې کله دا تاسو په پیکارډ کې اوپن شو نو تاسو به دلته کې راشي په دې ایډیټ فوټو باندې به تاسو کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو چې کوم تصویر وباسلې په موبایل کې نو هغه به ترې راوړئ چې کوم تصویر نه تاسو بیکګراوند ریموو کړی ختم کړی. که تاسو ته د بیکګراوند ختمېدو طریقه نه درځي نو په ډسکرپشن کې لینک موجود دی هغه ویډیو تاسو وګورئ. تاسو به په یو کلیک سره ټول بیکګراوند ختمولی شي. نو کله چې دا تاسو وکړو نو دلته کې به اوس تاسو راشي ایجسټ ته او ایجسټ کې به اول نمبر باندې چې کوم دی هغه به تاسو لږ ښکته کړئ او شډو به هم تاسو لږ ښکته کړئ چې تاسو بیکګراوند سره تصویر څه نه څه معمولي شان میچ شي. چونکې دا تصویر ما په کیمرې باندې نه په موبایل باندې وباسلی دی نو ځکه داسې تصویر لږ خراب باندې ښکاري. بیا به تاسو دلته افیکټ ته راشي. افیکټ کې به تاسو په آرټسټ ټیک باندې کلیک وکړئ او دلته کې په پیله نمبر باندې چې کوم دی اول نمبر نو دا به تاسو سرټ کړئ او چین باندې به تاسو سیو کړئ چې تاسو د تصویر چې کوم کپړې وي تاسو ولا یا شرټ وي نو هغه داسې لږ ښایسته شان باندې ښکاري. نو دلته کې بیا تاسو صحیح طریقې سره خپل تصویر منتخب کړئ او د بیکګراوند د ټولو بیکګراوند لینک په تاسو ته په ډسکرپشن کې لینک میلاو شي. سیمپلی تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ نو د بیکګراوند به تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ. چې کله تاسو په ټیک مار باندې به کلیک وکړئ او دلته کې به اوس ایډیټ فوټو ته راشي دوباره او دلته کې به چې کومې خطکاړي وي نو دا به تاسو په خپلو لاسونو باندې ولګئ او دلته کې به اپاسټي چې کومه دی هغه به ترې لږه اپاسټي چې کومه دی هغه به تاسو لږه کمه کړئ چې تاسو ته د ریزر کېدو کې څه مسله نه وي او بیا به په برش باندې کلیک وکړئ او چې کومه تاسو لاس نه بهر ته راوتي نو دا به تاسو ته ریزر کې ریموو کړئ. چې کله دا تاسو ریموو کړئ نو تاسو به اپاسټي چې کومه دی دوباره هغه 100 کې چې تاسو صحیح ښکاري حد کړئ نو تاسو به سیمپلی بیا په بره په پلس نشان باندې کلیک وکړئ او په دې ایډیټ فوټو باندې به کلیک وکړئ او دلته کې به اوس تاسو دویم بیکګراوند چې کوم دی دا نو دا به تاسو ته په ډسکرپشن کې لینک میلاو شي. په هغه لینک باندې کلیک وکړئ دا درې واړه بیکګراوند به تاسو ته میلاو شي چې دا کوم بیکګراوند دی او دا ورپسې چې کوم دی او خط کړي دي نو دا به تاسو ته په ډسکرپشن کې لینک میلاو شي. هلته نه ډاونلوډ کړئ او خپل تصویر داسې شان یې جوړ کړئ. بیا به تاسو په ټیک مار باندې کلیک وکړئ او اوس به تاسو دلته کې راشي او په افیکټ باندې به کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو په آرټسټ ټیک باندې کلیک وکړئ او بیا به تاسو د اول نمبر چې کوم دی په د باندې به کلیک وکړئ او معمولی شان به تاسو ته لږ ښکته کړئ 97-98 باندې وي نو صحیح ده. نو بیا به تاسو په ټیک مار باندې کلیک وکړئ او دلته کې به تاسو ټیکس ته راشي دلته کې تاسو څه هم لیکئ هغه تاسو لیکلی نو بیا لیکلی شي نو بیا به تاسو په ټیک مار باندې کلیک وکړئ او دلته کې صحیح طریقې سره منتخب کړئ او دلته کې اوس تاسو په دې کلر باندې کلیک وکړئ کلر باندې او دلته کې چې تاسو کوم یو کلر هم سلیکټ کوئ انتخاب کوئ هغه به تاسو ته انتخاب شي. نو داسې طریقې سره صحیح طریقې سره چونکې ما دا سور کلر خوښ دی نو تاسو چې څنګه کلر هم خوښ وي هغه تاسو سلیکټ کولی شئ. دلته کې صحیح طریقې سره تاسو منتخب کړئ او بیا به تاسو په دې سټوک باندې کلیک وکړئ او سټوک باندې تاسو ته دویم کلر هم ورکولی شئ. زه د تور کلر ورکوم نو ګورئ تور کلر ورته ورکړلی شو او دلته کې بیا تاسو اپاسټي چې کومه دی دا لږه تاسو کمه کړئ چې تصویر صحیح طریقې سره ښکاري او بره تاسو په ټیک مارک باندې کلیک وکړئ او بیا به تاسو دلته کې راشي ډراو ته او سیمپلی تاسو په ډراو باندې کلیک وکړئ او په 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ او سیو ایمیج باندې کلیک وکړئ او د تصویر به تاسو په ګیلري کې
سیو شي دا به تاسو ګیلري کې داسې اوپن کې او په شیر باندې به کلیک وکړئ دلته کې به تاسو ته ایډیټ ټو لیټ روم لیکلی شي په هغه باندې چې تاسو کله کلیک وکړئ نو دا تاسو لیټ روم ته لاړ شي دا تصویر نو تاسو به سیمپلی چې کله لیټ روم اوپن کړئ نو دلته کې به تاسو ته دا تصویر میلاو شي نو بیا به سیمپلی تاسو په لیټ روم کې دته کلر ورکړئ که تاسو ته په ویډیو کې څه قسم ته پرابلم هم وي نو تاسو موږ نه په کامنټ کې تاسو کولی شئ او په کامنټ باندې نه پوهیږئ نو تاسو موږ سره په واتس اپ باندې هم کانټیکټ کولی شئ که ویډیو مو خوښه شوی وي نو ویډیو لایک کول او کامنټ کول او شیر کول مه هیروئ چې زموږ حوصله افزایي کیږي چې موږ تاسو ته نورې مزید ښایسته ښایسته ویډیوګانې راوړو او که په ویډیو کې تاسو ته څه قسم ته پرابلم هم وي نو تاسو موږ نه تپوس کولی شئ نو دلته کې به تاسو صحیح طریقې سره بیا په لیټ روم کې درته کلریشن وکړئ که تاسو په لیټ روم باندې نه پوهیږئ او په پیکارټ اپلیکیشن باندې نه پوهیږئ نو تاسو موږ نه په کامنټ کې هم تپوس کولی شئ او موږ سره په واتس اپ باندې هم تاسو کانټیکټ کولی شئ په واتس اپ نمبر به تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاو شي سمپلی چې کله تاسو وکړئ دا اوس تاسو میکس ته راشي نو تاسو به ګورئ چې کوم تاسو دا کلر دی نو دا به تاسو سلیکټ کې صحیح طریقې سره به تاسو دلته کلر ورکړئ او بیا به تاسو بیکګراوند کلر دغه شانې دی نو د بیکګراوند به تاسو ګورئ چې څنګه خوند کوي نو دا به تاسو معمولي شان ښکته کړئ او سچوریشن چې کوم دی هغه به تاسو لږ مخکې کړئ او لومینس چې کوم دی هغه به تاسو لږ ښکته کړئ او په ډن باندې به تاسو کلیک وکړئ اوس به دلته راشي دلته کلیریټي چې کومه دی هغه به تاسو لږ مخکې کړئ او ویګنیس چې کوم دی دا به تاسو لږ ښکته کړئ چې سیډونه تاسو ګورئ لږه تیاره راشي نو تصویر به صحیح ښکاري دلته کې به راشي دلته کې اول نمبر چې کوم دی دا به تاسو لږ مخکې کړئ او نایس ریډکشن چې کوم دی هغه هم تاسو لږ مخکې کړئ دا اس طریقې سره سیو کېدو لپاره سیمپلی تاسو په 3 ډاټ باندې کلیک وکړئ او سیو ټو ډیوایس باندې به تاسو کلیک وکړئ او های کوالټي باندې به تاسو ټیک مارک وکړئ او په دې اوکې باندې به کلیک کړئ دا تصویر به تاسو په خپل موبایل کې سیو شي که ویډیو مو خوښه شوی وي نو لایک کړئ او کمنټ پې وکړئ او شیر یې هم کړئ چې زموږ حوصله افزایي وشي د نننۍ ویډیو دا د بلې ویډیو پر خپرولو ته اجازه ورکوئ په لوی الله مو سپارم د الله په امان